هاي गाइस موږ څنګه کولی شو فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړو ازې خلک جیمیل باندې هم جوړوي خپل نمبر هم جوړوي نن تاسو ته د فیسبوک اکاونټ طریقه درته ښیم مکمله تاسو دغه ویډیو مکمله وګورئ دا یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ اوس به راشئ تاسو سمپل خپل فیسبوک ته که چیرته تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نوی لپاره چې دی دغه مخامخ دلته ګریډ نیو اکاونټ چې دی دا دای باندې به کلیک کوئ نو جوړ که چیرته تاسو وایئ نه موږ زوړ شته دی په زوړ باندې خپله باسو بیا چې دی بیا داسې دا مخامخ چې ښکاري موبایل نمبر اور ایمیل او پاسورډ په دې باندې کلیک کوئ پاس به نمبر ورکوئ لاندې به پاسورډ ورکوئ که چېرته ایمیل وي پاس به ایمیل ورکوئ که ایمیل باندې هم جوړوئ اوس به راشئ سمپل خپل ګریډ نیو اکاونټ ته دغه ځای ته دلته چې راغلی سمپل دا ګریډ نیو کلیک کوئ دلته وی what is your name ستاسو نوم څه شی دی دې کومه حسیني په نوم حسیني خان همداسې یو چې مې ولیکل نیکسټ به کې دلته څنګه چې نیکسټ که تاسو ته که چېرته دا ښکاري دغه چې دی دا د پیدایښت کال لپاره دلته راځي چې کوم کال کې ته پیدا شوی کوم میاشت کې کوم تاریخ کې اگزامپل پروا نه کوي چې جبري نه ده چې تاسو دلته کال انتخاب کړئ خو ښه ده چې کوم کال کې پیدا شوی هماغه کال دلته موږ پیدا شوي 2003 9 ما خپل پیدایښت کال ته و که تاسو پیدایښت کال نه وایي مشکل نه لري ښه دلته به سیټ کړئ لاړ به شئ مخکې دلته وایي واټس یور جنډر تاسو جنډر سره جنسیت څه شی دی مثال اگزامپل جنسیت ده فیمیل هستی یا میل هستی ښځینه هستی که نارینه هستی موږ خو نارینه یو نارینه انتخابوو چوز کوو نیکسټ کوئ نارینه انتخابوو ډایرکټ به نیکسټ کوئ ښه چې څنګه نیکسټ که لاړ به شئ مخکې دلته وایي تاسو خپل شمیره دلته ولیکئ اگزامپل زه یو شمیره انتخاب که چېرته ایمیل باندې جوړوئ په ایمیل هم جوړېږي دلته لاندې به راشئ آلریډي دلته هم ایمیل باندې هم کېږي او زه اوس په نمبر جوړوم ما خپل نمبر باندې جوړ کړو اوس به ډایرکټ نیکسټ کوم دلته وایي پاسورډ تاسو خپل پاسورډ ورکړئ چې هر قسم پاسورډ مشکل نه لري خو لږ سټرانګ پاسورډ ورکوئ هر کله اوس تاسو ته یو کوډ راځي اوس تاسو ته یو کوډ راغی هغه کوډ به دلته ووهئ ما سره خو اټومیټک واتساپ ته راځي واتساپ کې راغلی 415 او تاسو ته بیا کېدای شي میسج کې راشي ما واتساپ کې کنټیکټ کړی ورسره دلته به نیکسټ کوئ تاسو چې نیکسټ هم که تاسو آی ډي جوړه شوه تاسو کتی شئ تاسو آی ډي جوړه شوه هلته پروفایل ورکئ او دلته آلریډي چې دی تاسو ته وایي چې ایټ یور پکچر سکیپ کې یا عکس ورکړئ مشکل نه لري زه اوس فی الحال دپاره سکیپ کوم ځکه بیا وروسته به زه دلته وایي ویلکم ټو فیسبوک حسیني په خیر راغلی زموږ فیسبوک دغه ته دلته وایي ټرن آف تاسو ټرن آف کړئ نو ناټ نو مه کوئ ټرن آف چې تاسو ته ملګري پیدا کړي سجیکسټن وړاندیزونه چاته وړاندیز کوئ مثال نو فی الحال چاته وړاندیز نه کوو که چېرته کوم ملګري پیژنئ دلته به ټیک مارک کوئ او ځان سره سو کوئ چې تاسو سره پاتې شي زموږ انټرنیټ هم لږ ضعیف ده افغانستان انټرنیټ همداسې دلته وایي 85 فرینډس اوکې که 15 ملګري خو زه ملګري اوس نه انتخابوم ځکه چې دې نه پېژنم بل انتخاب کوم سکیپ کوم دلته مې سکیپ کوم زموږ اکاونټ آلریډي فعال شو تاسو کتی شئ زموږ اکاونټ فعال شو نور بیا مخکې څنګه ځو
که چیرې تاسو سره په دې نمبر کې تاسو سره ملګري وي نو راځي زموږ د یو کاکا دا پکې راغی کتلی شئ موږ ته پیغام چې هغه د SMS راغی میسج راغی دغه لخوا کمپنۍ لخوا نور دلته څه ID ده ID ته څنګه راغلی څنګه ID ته راغلی ID ته څنګه راغلی دلته چې دی پکچر واړي 8 کور فوټو دلته شاته بیک ګراوند ته پر عکس ورکوي مخکې چې دی که نه دلته هم عکس ورکوی شئ اگزامپل زه عکس ورکوم تاسو کتلی شئ ما سره اوس فلحال عکس به یې نه غاله کومه ډایرکټ چې آلوم کړه لاندې به راشئ اگزامپل زه یو همداسې یو عکس ورکوم شاته بیک ګراوند کې مې دلته عکس ورکړه که چېرته وایي شیر یور اپډیټ ټو د نیو فایند که چېرته غواړئ چې د عکس دغه ته صفحې ته هم جګ شي که چېرته غواړئ جګ شي که چېرته نه غواړئ مه جګوئ دلته زه ټیک ماروم نه ځکه چې انټرنیټ ته جګېږي ID کې مې جګېږي دلته صفحه کوم ډایرکټ دلته موږ ته راشي که چېرته غواړئ زموږ مخامخ هم عکس راشي دې ځای کې نو دلته هم راتلی شي څنګه کوو راپشي دلته عکس دغه کوي سلیکټ کوي دلته چې شي عکس ورکوئ اگزامپل زه همداسې یو ساده کې عکس ورکوم چې عکس راشي اگزامپل زه د عکس ورکوم او دلته نشروم نه که چېرته تاسو غواړئ نه د عکس هم جوړوم صحیح نه ده نو جوړوی هم شئ راشئ دلته نږدې کوئ هر څنګه کوئ جوړوی شئ ډن به کوئ ډن نه بعد چې دی څه وکئ چې څه هم شو ID هم جوړه شوه ښه ښایسته که چېرته غواړئ ایډیټ وکئ پکې ایډیټ هم کېږي ایډیټ پروفایل د چې راغلی دلته هم ګوره کنټري سیټي او ورک پلیس د ایجوکیشن د هوم ټاون د ریلیشنشپ چا سره اړیکه لرئ دلته ټول هر څه پکې راځي که چېرته ایډیټ دپاره دغه ایډیټ کوئ نو دلته ولیکئ ون الله بس ښه ښایسته ID هم دلته وګورئ تاسو کتلی شئ ښه ښایسته ولیکل شو او ډېره خوندوره بیا ID جوړېږي که چېرته پوسټونه کوئ پوسټونه هم کوی شئ او ډېره زیاته مننه چې موږ سره پاتې شئ د فیسبوک اکاونټ نه هم پوه شوي اوسئ